ما وی چې دا غریبانو سره په پختی ګارامیان شو چې دی به 15 کروڑه کاله مخکې دوزخ ته دا چې لږ ښه دي وس یې نشته وس پیشو تر هغې پورې شیخ چې په مګو نه یې پیغه بالا ماڼۍ کې نن بهي په مخه راغی ما ته وایي چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو مال زوی مې به شوي مال څه وشو جی ډېر مهرباني وشو څه چل دی وی بس خوشحالۍ نه خبره کولی نه شم خدای ډېر لوی مهرباني وکړو څه وشو هلکه ویل خدای موږ ته خپل ټلویزیون راکړو ما ته وایي اول زمونږ بچي پردي کور کې تلو ټلویزیون پسې خدای موږ ته خپل ټلویزیون راکړو نو موږ ته مبارکي ورکړه ما ته وایي تاسو وایي یو افسر ما ته وی مال په ټلویزیون کې کله کله پهلوانیم کیږي ما هر سړی شی په خپل سترګو لیدلی دی مال چې تبصره پې ښه کولی شم بیا نو چا پهلوانانو ته وګوري خو د امریکې پهلوانان یې داسې کټي کټي نو دا ښځې هم ورته ناستې دي پهلوانانو ته ګوري داسې چې ورته وګوري چې هغه سړی م وګوري د خپل میړه ته م وګوري چې وایي مور یې په سترګو ړنده شي سړي خو دا دي دا زه دې څه مګیله ورکړې نو مونږ د خپله لاسه پردو خپلو ښځو باندې پردي سړي خوښوو داسې ده که نه ده مولانا صاحب مسله دا ده چې د پلیتې ښځې نه به هم اصیله ښځه ستر کوي د پلیتې ښځې نه د کنجرې او د ډمې نه به هم اصیله ښځه ستر کوي سړي نه خو پرېږده ښځې نه به هم ستر کوي نن په کور کې مونږه د سړو د فیشنونو د قسمه قسم کنجرتوب او د ډمتوب بازار د خپله لاسه خپلو ښځو خپلو لونو ته لګولی خفه نه شئ زما متعلق به هم پراپېګنډې واورئ چې بجلیګر ملالون په یونیورسټۍ کې سبق وایي دا یونیورسټي ته ورشئ که نه تحقیق وکړئ که په پیلي جومات کې ما لور کېنولیم ګیره کلوم او په خره سورېږم په پیلي جومات که زما کور کې ټلویزیون وي که زما کور کې ټلیفون وي که زما کور کې ریډیو وي تحقیق وکړئ ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي کینې ټول په خره سواره شي نو چې دا یو بل پسې زه دا ډرامې کوم نو خلک هم وایي پرېږده مړه خلکو ته لګیا دی راشي په کور کې ډیشن ټي نه لګېدلې ده نو خو راشئ که نه بې اخوتو وګورئ زما کور راشئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې 2 کاله پس به دا عمل کمپلیټ ډمي ډم به هلکان به ډماني جنکۍ به ډمي ښځې به ډمي او بوډاګان به سورناچیاني دی به سورني دا به سورني غږوي تاسو به وګورئ داسې حال را روان ستا په ملک باندې اوس ته وګوره لویه ترقي د پاکستان په حکومت کې ښځو کړې ده دومره لرې لاړې چې ستاسو هغه 9مه پېړۍ د قبر نه راپاسې خپل ځای ته به رانه ولئ که را به ولئ والله پې راوړئ دومره لرې لاړې شراب راشه تا سره په آیت آباد کې وګوره هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل کې 9 لکه روپۍ د یو ټایم د روټۍ بل 9 لکه روپۍ د لور واده کې نو عزیزانو عرض مې دا و قرآن کریم ملمه دی په دغه مدرسو کې په اللهم سره هغه هم حالات داسې د زمانې رفتار داسې روان دی چې په هغې پوهېدونکي پاتې نه شو اوس مولانا صاحب امام فخر الدین رازي هم د خدای بنده وکنه چې په قرآن کم تفسیر لیکلی زمونږ زمانه به یې ولیکي علامه آلوسي خو مو کنه حافظ ابن حجر خو مو کنه علامه تفتزاني خو مو کنه تاسو خو په دوره حدیث لولوئ علامه تفتزاني غوندې به په بخاري شارح پیدا شي علامه عیني غوندې به پیدا شي فیض الباری غوندې شان ورشا کشمیری غوندې به پیدا شي نو عزیزانو دام غنیمت دی چې په دې زمانه کې سپا اللهم سره الله الله ویلو والا شته واورئ اخیری خبره درته کوم د پلوسۍ خلکو واورئ 4 پلوسۍ په ودونو کې روټۍ ورکول کمپلیټ بند کړئ که ایمان درکړي کمپلیټ که په وینو څوک وجاړي که نه وایي زهر وخوره هغه پیسې باندې جومات جوړ کړه دا پلوسۍ څومره لویه نامه ده اولم دې سړک ته وګوره هغه ورځ لغاري په بالا ماڼۍ کې تېرېدو رحمان بابا زیارت ته تلو 3 ورځې مخکې ورته پي ډي اے او کارپوریشن او
CNW والا او سره کې صفا کولی چې صدر صاحب په دې لار تیری دا سره کوم ګور دا مدرسه مو ګوره د واداغه پیسې راوړی دلته په یو کمره جوړه کړي جماعت جوړ کړي پوزي په والي درای په والي هغه پیسې راوړی چا خوار غریب لای ورک مړ او شو هغه پیسې راوړه سیمټ په والا د مدرسو ته کمرې پکې جوړ کړ دا صدقه جاریه وي چې تر کومه دا شی آباد یو خلک ته فائدہ لي نوې ثواب به قبر ته الله پاک غمړي ترسه ما کې مړی شي دي ورشي زما وطن کې زما تاسو کې ابل کالي متر مړو چتر مې مړو ازمون ملک ماته وی چې افریدای جواب کې مونږ افریدي یو کړ څنګه چل کې دا یو ډېر دي خیریات مال خیریات کم موټر مې راواز کولو خار نه مشپک پکی اوړ او زمونږ د کلی جمعات کې پکی نو پکی مې ولا ګول و چمړي جمړي دي چاروړ مورای وړي کنه دا وګوره و چې دا خو بابوزي دي کنه مال دا اصلي ورشي دي الله کرونا غلا وساکو کورونا موران نه دي درمو کاله کې وخړو کنه زموږ وطن کې دا رواج دی چې مړی اوچت کی کنه نیم خلک جنازې سره لکان روان شو دا بډاګان ورجو تکین او په زهر ماړه شي بیړه مغرکش نه دا راغی مور مې مړوا داسي پلار مې مړو داسي لور مې مړوا داسي خیال براغی جمعات مدرسه پکې پوزه درای دا صدقه جاریه ده زدا ایمان خدا په لوسه والا تیر زما دي دانو اسه رحمان بابا وی هیڅ اثر د رحمان اوخي په یار نکا هیڅ اثر د رحمان اوخي په یار نکا خدای دې نکا د چا اوخي بیا اثر دا زمون خبرې بیا اثر غوندې درته مې وکړې الله دې ماته او تاسو ټول ته په عمل کولو توفیق راکړي واجدانو شاباس پسې بنځي شاباسي پسې بنځي دانن د الله عظیم قهر چې در باندې نازل دی د ګرانې تو ګوري سره باټینګل په 1.5 روپۍ کیلو دي ټیپرو ته دی ګوره لوګانو ته دی ګوره فلانی ته دی ګوره فلانی ته دی ګوره دا وجه سره دا وجه دا چې چا د بندا اسره کړي دا خدای پار کړي دا څه دا کنه موږ د بندا اسره په د الیکشنونو کې موږ د خدای اسره پیږو د بندا اسره والو چې یاره کدا منبر شنو مانه به د سرو مولای جوړ ا منبر نه چې ورپسې بیړایم غار کشي کوم تا نه مولای جوړ نه ما په 45 کال د پاکستان کې د بندا اسره نه کړی بالکل نه بالکل نه مې په بندا پورې اړه تړلې د الله په باور په هر چا نه ورزم او الم نشرح سورته و مو په چو فکر والله چې په ورنه لوزم کله کانی پشانی موم ته جوړ شي تاسو خبره کوم مشکل چې دا تفیق شلم نه شرح سورته وای او هغه طرف ته چوف کته ګوره چې مشکل دي اساني کی کنه